په خیبر کې د پښتون قومي جرګې پیل په اړه د منظور احمد پښتون مهم پیغام. د جرګې پرانیست ولې او په کوم لامل ځنډېدلې او منظور پښتون له خلکو د څه غوښتنه کړې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. منظور پښتون وایي د جرګې پیل د چمتووالي له امله یو څه ځنډېدلی، خو ژر به پیل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي د جرګې پیل د چمتووالي د نه بشپړېدو له امله لږ ځنډېدلې ده. نوموړی وایي دا چې په تیرو څو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي له امله د جرګې لپاره چمتووالی ټکنی و، نو ځکه اوس یې بشپړ چمتووالی لږ وخت غواړي. ښاغلي پښتون له وګړو بخښنه غوښتې چې د جرګې پیل یو څه ناوخته شوی دی، خو له وګړو څخه یې غوښتنه کړې چې بیرته ستانه نشي او زغم وکړي. د جرګې د سمبالښت په اړه منظور پښتون په خپلې تازه استوزه کې ویلي چې چارې په چټکۍ سره روانې دي، خو د پاکستان واکمنۍ لخوا د لارو د بندولو او د جرګې ځای ته د خیمو، سکرینونو او نورو اړینو اوزارو د وړلو له امله یو څه ځنډ رامنځته شو. هغه ډیره کړه چې دا جرګه به 3 ورځې دوام وکړي او په وروستۍ ورځ به یې د پښتون توکم وروستۍ پریکړه اعلان شي. د پېښور لویدیځ د خیبر ریګي للمه کې زرګونه وګړي د پښتنو توکمیزه جرګه کې غونډ شوي دي. د پښتنو توکمیزې جرګې ته ډیر شمېر ښځې هم ورغلي دي. ځینې یې داسې دي چې خپل خپلوان یې ورک دي او هیله لري په دې جرګه کې په ګډون خپل غږ او فریاد ګډ کړی شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.